د کوروالي په هکله جالب ریکارډونه. سلام، ستړي مشئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. په نړۍ کې تر ټولو زیات زبېښل او خپله د یوې نجلۍ سره په تایلنډ کې ترسره شوي دي. ښکلولو او څټلو پوره 58 ساعت او 53 دقیقې وخت ونیو. په 2004 میلادي کال کې د ربنډو فلمونو لوبغاړې لیسیا سپارکس په یوه ورځ کې د 919 نارینه‌و جنسي اړیکو ونیوه او په دې برخه کې تر اوسه هیڅ چا د هغه ریکارډ نه دی مات کړی. د نړۍ تر ټولو لوی جنسي غړي لرونکی نفر امریکایي جونها فالکون دی. د هغه جنسي غړي 34.9 سانتي متره دی. په دې هکله دی د جالبو پیښو سره هم مخ شوی دی. په کالیفورنیا کې د جنسي غړي ته پولیسو د وسلې پام وکړ او هغه یې تلاشي کړ. د نړۍ تر ټولو کوچنی جنسي غړي بیا د یو نارینه و چې 9 سانتي متره وه. په کالیفورنیا کې د څېړنې په یو مرکز کې هغه میرمن په عملي ډول ثبت شوه چې په یو ساعت کې 134 ځله انزال شوه. په نارینه‌و کې بیا دا ریکارډ 14 دی. یو نارینه په یو ساعت کې تر اوسه تر ټولو ډیر 14 ځله انزال شوی دی. دا ځل هم یو بل ریکارډ تر ټولو لوی خپل مني شیندونکی کس هارس نومیږي. دوی خپل مني 6 متره لرې شیندلی دي. دې کس ته د 6 مترو څخه نږدېوالی کیدای شي خطرناک وي. د نړۍ تر ټولو زوړ ربنډو فلمونو لوبغاړی 80 کلن شیګو نومیږي. هغه تر اوسه په 315 فلمونو کې کار کړی. تر دې هم جالبه دا چې میرمن یې 45 کاله کېږي. تر اوسه په دې خبره نه ده چې ربنډو فلمونو کار کوي. تر ټولو ډیر اوراد راوړونکی میرمن ولنتزیا نومیږي. هغه د 9 اولادونو دنیا ته راوړي. 14 وارې غبرګونې، 7 درې ګونې او 4 ځله 4 ګونې اولادونه نړۍ ته راوړي دي.